د غزني ولایت د بنسټیزو پروژو په لړ کې د ټولګټو چارو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت د 25 کیلومتره سړک د پخېدو چارې په رسمي ډول پیل شوې. دغه سړک د خوږیاڼو او جغتو ولسوالۍ له مرکزي ښار سره نښلوي چې د سیمې د ترانسپورتي شبکې د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي چې چارې به یې د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د دغه سړک د پرانیستو مراسمو کې د غزني ځایي مسؤلینو هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې غزني کې به په هره برخه کې چې اړتیاوې پروژې پیل کیږي. دوی زیاتوي چې هڅه کیږي پروژې به په ټاکلي وخت او لوړ کیفیت سره بشپړې شي. او ان شاء الله په همدغه شان په همدغه طریقې باندې به د غزني ولایت نور هم هغه مشکلات هغه ستونزې که هغه د سړکونو دي او که هغه د شفاخانو دي کلینیکونو دي که هغه نور چې کوم ده ضرورتونه دي د غزني ولایت د ولس د خلکو دي ان شاء الله مرحله په مرحله د خپل توان او د امکاناتو په لرلو سره به ان شاء الله دا ټول شیان مخته ځي او د تاسې تعاون او همکارۍ ته پوره ضرورت ده. ولس ته هم موږ ډاډ ورکوو چې کومه پروژه چې همدغه شرکت ته ورکړل شوې ده د ټولګټو ریاست یا د فواید عامې ریاست همدا مسؤلیت ده او د دې هدف د په هدف کې 2 اړخه لري. یو کیفیت د پروژې ده چې په کوم کیفیت له دې سره تعهد شوی یا شرطنامه جوړه شوې ده یا بیکیو یا نقشه جوړه شوې دی به یې په هماغه رقم جوړوي. او دوهم د کار سرعت ده باید په کار کې دی تیزي وکړي هغه که د وسایلو له لحاظه یې که د پرسونل له لحاظه یې نو دا موږ ولس ته انشاءالله اطمینان ورکوو چې وخت په وخت به موږ د دوی نظارت کوو او د دوی کارونه به د نږدې ګورو. د پروژې مسؤلین وایي چې یاد سړک به په معیاري ډول او د عصري ساختماني معیارونو په رعایت سره جوړ شي څو د اوږدې مودې لپاره د کارونې وړ پاتې شي. د دوی په وینا د پروژې په چوکاټ کې د اوبو ایستلو سیستمونه، پلچکونه او نور اړین تاسیسات هم شامل دي. دغه پروژه چې 15 کیلومتره ده د وزارت د فیضامې څخه موږ ته د قرارداد راکړل شوی ده. په دغه پروژه کې 150 پلچکې دي. البته دغه سړک په اساسي ډول سره قیر کیږي یعنی قیریزي سړک دی چې په دې کې 2.3 متره د قیر بخش دی په سړک کې په کیریجوی کې ده او 2.15 متره تقریبا شولډر دي چې دوه طرفه دي یعنی دا سړک به ان شاء الله داسې سړک جوړیږي چې هغه په استاندارد سره وي. استنادي دیوال تقریبا 215 متره استنادي دیوال لري او 150 پلچکه لري او د کاري په بخش کې تقریبا حد اقل دلته زموږ په پلان مطابق د ورځې د 3 نه تر 400 کسانو پر ان شاء الله په مختلفو بخشونو کې د سره کار کوي روزانه په حساب باندې. ځایي اوسیدونکي د دې پروژې له پیل هرکلی کوي او وایي چې د سړک خراب وضعیت د دوی ورځنی ژوند ته جدي ستونزې جوړې کړې وې. د دوی په باور د دې سړک جوړېدل به د روغتیایي، تعلیمي او اقتصادي خدماتو ته لاسرسی اسانه کړي. بازار ته په مریضو جوړو ناجوړ پې کېدو په دغه باندې په ډېر په تکلیف او زحمت به رسېدو تر بازاره لږ له خوګاڼو تر بازاره پورې. اوس دا جوړ شي دا به ډېر ټولو مسلمانو ته سهولیت او ډېر به د ملت په خیر مې د ټولو مسلمانو په خیر وي. په دې باندې به ډېرې ستونزې هوارې شي. زموږ مریض به ډېر په تکلیف سره رسېدی. اولین دغه ستونزه وه وخت موږ هلته اوبو ته نفر ولوېده تقریبا یو نیم ساعت کې هغه د خوږیاڼو کلینیک ته موږ هغه زخمیان راورسوله. نو اوس که دا سړک جوړ شي موږ په 10 دقیقې کې د 2-3 ساعتو لار وګړي کې په 10 دقیقې کې به موږ مرکز ته رارسوو انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د غزني، پکتیکا او مقر څخه تر ناوې ولسوالۍ د سړکونو د جوړېدو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي چې دا پروژې د غزني ولایت د زیربنا او د پراختیا یوه مهمه برخه ده چې تمه کېږي د سیمې د ټولنیز اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي.